السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زه الیاس کاکړ. د حکومت جوړولو په لړ کې کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. د پنجاب د اسمبلۍ د پرانستنې په غونډه کې به نوي ټاکل سوي غړي سوګند اخلي. سپیکر، ډیپټي سپیکر او وزیر اعلی به هم وټاکل سي. په دې لړ کې پاکستان مسلم لیګ نون څخه د وزیر اعلی د منصب لپاره مریم نواز نومول سوې ده. په بلې خوا د تحریک انصاف د اوسني احتیاط کونسل لخوا میا اسلم اقبال د وزیر اعلی د منصب لپاره نومول سوی دی. په پنجاب اسمبلی سکرټریټ کې د مسلم لیګ نون د پارلماني پارټي غونډه وسوه. په غونډه کې نو ټاکل شوو د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړي. د مسلم لیګ نون سینیئر نائب صدر او د وزیر اعلی لپاره د نومول شوي مریم نواز د پارلماني پارټي د غونډې مشري وکړه. د غونډې د توینا پر مهال مریم نواز وویل چې نن د جمهوریت د یو نوي دور پیل کوي. د هیواد د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره به ټول په ملتیا سره کار کوو. د راولپنډۍ مخنی کمشنر لیاقت علي چټه له خپلې خوا د لګول شویو الزامونو په لړ کې د معافي غوښتنه کړې ده. هغه د الیکشن کمیشن د پلټنې په کمیټې کې خپل بیان جمع کړی دی. مخنی کمشنر وویل چې د الزاماتو مرام په ولس کې بد اعتمادي پیدا کول وو چې د یوې سیاسي ډلې په ګمارلو سره ما دغه الزامونه لګولي وو. هغوی له ما سره د لوړې هودې وعده کړې وه. هغه څرګنده کړه چې زه په ذمهداري منلو سره د خپل ځان قانون ته سپارم. د ګوادر پوهنتون بلوچستان لوستونکو او استادانو لاهور ګرژن دوره وکړه. دوره کوونکو په لاهور آرمي موزیم کې د هیواد د ځلانده عسکري تاریخ په لړ کې معلومات ورکول شول. لوستونکو نجونو او هلکانو موزیم بېلابېلې برخې وکتلې او د جنګ د میدان اوزار او د هغوی د پرمختګ پړاوونه یې ولیدل. ډلې د جناح هاوس دوره هم وکړه. پر دې مهال لوستونکو د خپلو جذباتو څرګندولو سره وویل چې د بابا یعقوب محمد علي جناح په نوم کور باندې چې د مئی پر 9 نیټه باندې څه تیر شول هغه د پوره غندنې وړ دی. د قاید اعظم یو شمېر نایاب تصویران او نقش ته تاوان رسېدلی دی چې د غندنې وړ د چاره ده. هغه د هر ډول او ورانکاري او تشدد غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې موږ له پوجې سره وژه په وژه ولاړ یو. هغوی د شعر خوښونکو او هغو ته ملاتړ ورکولو په ضد پوره قانوني کاروایي کولو غوښتنه وکړه چې پر روان وخت کې بیا داسې چاره ترسره نشي. په بلوچستان کې د روغتیا د ستونزو هوارولو او ولس د اسانتیا ورکولو لاره هیلث کارت پیل شوی دی. د بلوچستان هیلث کارت د سیمې پیل 2023 د نومبر له 3 نیټې څخه وسو. د هیلث کارت مرام د بلوچستان ولس ته د روغتیا په لړ کې اسانتیاوې ورکول دي. په هیلث کارت کې د بلوچستان ټول لوی روغتونونه شامل دي. د هیلث کارت له لارې د بلوچستان خلک پاکستان په 1200 هسپتالونو کې علاج کولی شي چې په هغوی کې د کینسر او پښتورګو هسپتالونه هم شامل دي. د بلوچستان هیلث کارت پر لاره په 3 میاشتې کې 28,115 ناروغان درملنه کړې ده چې په هغوی کې زیات د زړه ناروغان دي او تر ټولو زیات ناروغان هب کې د درملنې لپاره راغلي دي. د هیلث کارت د څارنې په لړ کې چارې ترسره شوي دي او د هیلث کارت د جاري کېدلو له کبله د ولسي ډاکټرانو په فیس کې هم کمبود راغلی دی. د هیلث کارت له لارې په مرشد اسپتال کې بلوچستان انسټیټیوټ اف نیورولوژي هینډ یورولوژي سینار کینسر او سی ټي انټرنیشنل کې د لوی شمیر ناروغانو درملنه شوې ده. د ټولو ښاریانو لپاره څرګندونې خبره دا ده چې شناختي کارت د دوی هیلث کارت دی. د پاکستان باتوره ځوانانو د خپلې پاکي خاورې د ساتنې لپاره تلپاتې قرباني ورکړې دي. دغو اتلانو د پاک سرزمین د ساتنې په لړ کې د کورنۍ او بیرنیو دشمنانو په مخنیوي کولو څخه د خپلو ځانونو قرباني ورکړې دي او شهادتونه یې په برخه شوي دي. هر شهید تر شا خپل مور او پلار او بچیان لوړې کورنۍ غمجنه پرې ایښتې دي. د پی ټي وي پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړئ اجازت. د الله په امان.